دا پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی وی دا لکه ډېر زیات کرټیسایز کېږي که نه تنقید پې کېږي چېرې دا چې کوم دی کرپټ ده ټیک شو جي لکه زه به تاسو ته وړوکې غونډه کې مثال درکړم چې د دې پورې نیر نه چې کوم دی د رډې پورې ځي نو تقریبا یاره 500-600 سمثینګ چې کوم دی چکلې دي د دې سره خو خوا کې د پولیس چوکۍ هم دي که نه نو تاسو څه وایئ چې دا دې څه د دغه چکلو نه څه رشوت مشوت اخلي چې دا تر اوسه پورې بند نه شو که نه ولې السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه امید چې ښه به دا ویډیو چونکې دی غریب ډیلیټ کړې هم ده د خپل پیج نه د یوټیوب د لارې نه د دواړو نه ډیلیټ کړې هم ده خو چونکې اوس هم خلک هغه لینک چا سره زړه ویډیو ده چې یو 2-3 کسانو به نورو خپلو پیجونو ته اپلوډ کړي نو هغه لینکونه ډېر ملګري چې کوم دی رالیږي دا وګوره دا هلک چې کوم دی وایي لګیا دی چې د 500 نه واله تر د 600 پورې په دغه پولیسو دغه ځای چې کوم مردان خواوشا هغه ځای کې غلط کارونه کېږي ډېر زیاته د افسوس خبره ده خو دا ته ګناه نشته د ده که تاسو مطلب دا دی زه اوس ویم چې یاره ستا داسې وکړمه ستا داسې وکړمه ته په تېر ځل باندې مې وال خوړلي په روز کال وکړه داسې یو زما خیال 100 میاشتې وړاندې دا وال خوړلي خو چونکې دی بیا هم د خپل کردار نه قلاریږي نه هغه شانتې لګیا دی د ده بیکګراونډ چې کوم دی مطلب د ده د خاندان هغه ډېر زبردست کسان دي د ده یو ورور چې کوم دی زما خیال چې هغه عالم دی او که قاري دی هغه ډېر یو زبردست هلک دی د ده والد صاحب چې کوم دی د دوی ټول خاندان د دین سره مطلب دا دی تړلي خلک دی خو پته نشته چې دا پکې خدای څه لوښی پیدا کړی دی هغه ځکه چې یاره داسې قسم الفاظ مطلب دی په سوشل میډیا باندې دا وګوره خپل علاقه بدناموي دومره په ده د قمقلتوب حد دی خپل علاقه بدنامي لکه د 500 نه واله د 600 پورې داسې انټرویو او انټرویو د داسې کس سره کوي غریب سره چې هغه په خپله باندې ځان ته لیکلي چې د هیرو نه واله د هیرو نه تر د زیرو پورې زما سفر مطلب دا دی لکه زه لاول سینګ بیا سینګ نو مطلب د هغه سره خپل یو ریلیټډ چې څه خبرې وي هغه وکړه چې یاره نور پولیس والو ته څه پیغام ورکوي چې یاره هغوی داسې حرکتونه نه کوي چې هغوی بیا سسپینډ کېږي نه مطلب دا دی د نوکرۍ نه ختمېږي داسې انټرویو دله پکار وه نو لګیا دی ګوره وایي د دې غلطو کارونه چې کوم ځای کېږي بلکل کېږي نه ګوره کوم ځای کې چې پښتون دی پښتون ډېر یو مطلب دا دی امن والا خلک دی او غلط کارونه مطلب د 500 نه واله 600 پورې وایي دا غلط کارونه چې کوم دی کېږي دا غلط ځایونه دي ډېر زیات مطلب نو خلکو ته ډېر زیات کنځل هم کړي دي بهرحال خو ما تاسو ته ووایي چې یاره د ده چې کوم د خاندان بیکګراونډ دی هغه ډېر ښه خلک دی قاري صاحب پکې هم شته زما خیال مفتي علي هم د ده رور دی تاسو به کتلي وي ډېر ښه خلک دی خو چونکې دا چې دی دا مینټلي مطلب دا دی لږ لیونی شانتې دی او کېدای شي دا ویډیو که ده ډیلیټ کړی نه د دې نه پس هم کېدای شي د یو پیره وال بیا خوړلی وي او ځکه په دې کې د پولیسو دپاره دی یو داسې ټارګېټ ورکړی و چې دا وګوره پولیس وایي د دې غلط ځایونو نه چې کوم دی رشوت اخلي او دا خبرې داسې کېږي دا داسې کېږي نو آیا دا په سوشل میډیا باندې مطلب دا دی داسې پیغامات ته راوړي چې هغه خپله علاقه په خپله باندې بدناموي او د مردان تاسو ته پته د مردان خو ډېر درانه ډېر پښتانه او ډېر غیرتي خلک دی هېڅ چې کوم داسې نشته نو ملګرو الله پاک د ده ته هدایت وکړي او د ده ما تاسو ته ووایي چې یاره د ده ذهني توازن چې کوم دی ټیک نه دی درست نه دی مطلب دا دی د چې په انټرویو کې څه هم وي بهرحال ویډیو سره شیر کوي او د ده چې کوم دی که یو سړی کنځل کوي ده ته هم پکار نه دی چې یو سړی کنځل وکړي دا مطلب دا دی او ډېر ملګري ده ته وایي ستا داسې کوم ستا مور داسې ګوره ما تاسو ته ووایي چې د دوی چې کوم خاندان دی نو هغه ډېر ښه خلک دی لکه هغه کې قاري صاحب پکې هم شته مفتي پکې هم شته نور ټول کوړمه چې څنګه کومه ده د دین سره ډېر خلک مطلب دا د هغوی واسطه ډېره ده خو دا پکې دی دا لږ لیونی شانتې دی نو موږ به دا ووایو چې یاره دله داسې نه دي پکار چې یاره آینده وخت کې ته مطلب داسې کې او یو ځل د ده نه شو بار دی چې کوم ځای کې هم ځي نو مطلب دا دی دا څه اویرنس پیدا کوي دا څه کوي دا څه کوي نو د ده کوم انټرویو دا طریقې چې دي دا ډېرې زیاتې غلطې دي دله داسې نه ده پکار ډېره زیاته مننه ملګرو د ویډیو د کتلو او ما تاسو ته لاول مې اوس مې درته ووایي چې یاره دا دې کوم ځایونه یادوي دغه ځای کې هېڅ داسې دغه نشته دلته کې ټول پښتانه اوسېږي او دا خیبر پښتونخوا ته داسې بل ځای نه دی چې دی بل ځای کې لګیا دی چې یاره مطلب دا دی دلته کې دا غلط دغه کېږي او پولیس به نه خبرېږي د پولیس داسې ځایونه چې کوم دی چېرته هم نه معاف کوي او نه داسې ځایونه شته